ځینې دوستان دا نیوکه کوي چې علما او د دیني برخې فعالان موږ د آخرت د ورځې څخه ویروي. دا جلا بحث دی، لیکن زه نن تاسو ته یو ډېر ښه زیری لرم. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د آخرت په ورځ به الله متعال دومره ډېرو خلکو ته بښنه وکړي، دومره ډېرو خلکو ته چې د بشر به هېڅ زړه ته نه لوېږي. زموږ رب دومره ډېر خلک وبښل او دا حقیقت راځي موږ او تاسو ومنو چې زموږ رب ډېر زیات مهربان. لیکن یو بحث دلته بل موجود دی، زما نظر البته دا دی چې هیڅکله موږ او تاسو باید په دې بهانه چې زموږ رب مهربانه دی، زموږ رب زموږ ته مغفرت کوي، زموږ رب بخښونکی ذات دی، په دې بهانه موږ ناوړه او ناسم عملونه ترسره کړو او وایو چې زموږ رب ډېر مهربان. که چېرته زموږ د اعمالو د محاسبې بحث راشي، د آخرت په ورځ زموږ او ستاسو د جنت ګټل به ډېر سخت شي. لیکن نتیجه دا ده چې موږ او تاسو باید نیک اعمال ترسره کړو، ښه کارونه ترسره کړو، د ناوړه ناسمو او غلطو اعمالو څخه ځان وساتو او په خپل رب دا باور ولرو چې زموږ رب موږ بښي. السلام علیکم.